د کلونو اوږده انتظار وروسته د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت لخوا د تورخم جلال آباد دویم لین سړک جوړېدو چارې چې افغاني شرکت ته ورکول شوي پیل شوي دي. د تورخم جلال آباد دویم لین سړک د پروژې تطبیق کوونکی انجینر عبید الرحمن بها وایي کلونه مخکې د دې سړک د جوړېدو چارې یو پاکستاني شرکت مخ ته وړې چې 15 سلنه کارونه یې بشپړ او 15 سلنه چارې نیمګړې پاتې شوې وي چې اوس یې نیمګړې چارې د اسلامي امارت لخوا پیل شوي دي. او دغه سړک د 16 نه تر 15 تر 80% پورې بشپړ شوی او چې په هغې کې د 40% مهم پلونه، مهم ځایانو کې اسفالټ، مهم ځایانو کې ګریول ساحې پاتې وي چې اوس د سپاټلایټ کمپنۍ لخوا نه قرارداد شوی دی د امارت اسلامي حکومت سره چې په دې کې درې غټ پلونه دي چې یو د سراچې غټ پل ده، یو د تورخم د ګیټ ده او یو سپین پل چې په مارکو کې موقعیت لري چې چارې انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به د سپین پل کار بشپړ شي او سراچی پل او د تورخم د ګیټ پل انشاءالله دا به ډیر زر کاری شروع شي. د پروژې پلي کیدونکي وایي دغه سړک د جوړېدو چارې د نړیوالو معیارونو او سټنډرډ سره سم مخ ته ځي. دغه ډیزاین چې اوس د وزارت فایدامې محترم د خوانه ترتیب شوی د سټنډرډ ډیزاین ده په سطح د بین المللي ده دلته اپلای کیږي او د دې موږ سره مینټیننس د دې سړک چې زموږ کارونه خلاص هم شي تر 2 کالو پورې موږ سره دی چې د هر ځای خرابېږي نو مسؤلیت به زموږ د شرکت وي. اخوا د ننګرهار اوسیدونکي او قومي مخبر اسمت الله حلیمي وایي دغه سړک په نړیواله کچه یو مهم اقتصادي او ترانزیتي سړک دی او د ننګرهاري ولسونو ګڼې ستونزې به ورسره حل شي. نو دا یو ترانزیتي سړک دی، د ده په جوړېدو سره مختلف هغه ستونزې د ولسونو ختمېږي. بل دا یو ترانزیت سړک ده، په دغه لاره کې د دې مسیر کې ډېری بارونکي موټر دي ورادي په اساسي شکل د ورغول شي. دا د ننګرهاریانو هغه کلونو ارمانو چې دغه سړک د باید اساسي ډول ورغول شي او دغه کومې ستونزې چې ننګرهاریان درلود په دغه سړک یا په دغه مسیر کې دا به ختم شي. د تورخم جلال آباد دویم لین پر سړک موټر چلوونکی وقار نایب وایي دغه سړک جوړېدو سره به ترافیکي ګڼه ګوڼه او ټکرونه راکم شي. دغه چاره چې دا په اوس وخت کې ډېر ښایسته روانه ده او ډېر خوشحاله یو ځکه په ځینې کې ټکان شته دی، هغه ټکان به هم جوړ شي. په دغې سره ډېر هیوادوال د ټکرونو، مرګ ژوبلو او مختلفو پیښو څخه بچ کېدلی شي. د تورخم جلال آباد دویم لین سړک 2 کیلومتره اوږدوالی او 2 متره پلنوالی لري چې د سړک دواړو خواو کې ورسره یو نیم متر شولډرونه هم لري.